بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن د یو ماشوم چې کوم په سوشل میډیا وایرل شوی دی د هغه تعلق د ګلګت بلتستان سیاچن علاقې سره دی. د ده دا ویډیو څنګه وایرل شو او د څنګه مشهور شو په دې باره کې ناظرین تاسو سره زه دا خبره کوم. دا ماشوم څنګه وایرل شو او د ده په شا باندې د چا سپورټ. نو دا کهانی صدا قسمه ده چې عمران ریاض یو صحافي دی او داغه په میلیونو باندې فالوورز دي. هغه په ټور باندې سیاچن ته تللی او په هغه ځای کې د دې ماشوم سره داغه ملاقات شو او دې ماشوم سره د ډېره مینه پیدا شوه او بیا عمران ریاض صحافي د سره ویډیوګانې جوړې کړې او د ده ویډیوګانې په خپل چینل باندې اپلوډ کړې. په هغې سره دا ماشوم وایرل شو. د خلکو توجه دې ماشوم ته شوه. خو دې ماشوم یو ویډیو جوړه کړه او په سوشل میډیا یې اپلوډ کړه او د هغه ویډیو عمران ریاض صحافي سپورټ وکړ او هغه ویډیو وایرل شوه. تاسو ما سره په دې سکرین باندې وینئ چې کومه ویډیو چلیږي چې عمران ریاض صحافي دې ماشوم سره څومره مینه کړې ده او د سره په هر ځای کې ویډیوګانې جوړې کړې او دته بیا انعامات او ډالۍ هم ورکړي دي. او د هغې نه بعد چې کله د ده ویډیو وایرل شوه نو دی زموږ په ملک کې ډېر بې حده مشهور شو. د هغې په وجه وزیر اعظم صاحب هم دی وغوښته. په دې باندې ما یو ویډیو هم جوړه کړې ده، هغه هم تاسو کتی شئ. او د هغې ملاقات سره دا ماشوم نورم وایرل شو چې نن د ده ویډیو په میلیونو کې روانه ده. زما مقصد د دې ویډیو سره دا دی چې عمران ریاض صحافي ته زما ریکویسټ دی که چېرې تا یو حافظ قرآن رانیولی وي او هغه سره تا دومره مدد کړی وي او په خپل چینل یې وایرل کړی وي نو کفارو او مشرکینو ته به دا پته لګېدلی وي چې مسلمانان د خپل قرآن سره څومره مینه کوي. خو چونکې مونږ کې دا دومره غټ کمی دی چې مونږ هغوی ته داسې ماشومان مخکې کوو چې د هغې د ویډیو نه هغې فایدې اخیستی شي، خو چونکې زموږ ماشومان د هغې نه فایده نشي اخیستی. که تاسو د دې ماشوم ویډیوګانې وګورئ نو بلکل دې ویډیوګانو کې داسې خاص څه نشته او نه زموږ ماشومان د دې نه څه عبرت اخیستی شي. نو د کوم شي نه چې زموږ ماشوم ته فایده نه رسي نو هغه ویډیو چې موږ ماشومانو ته وښیو نو د هغې نه زموږ ماشومانو ته به څه فایده میلاو شي. که چېرې زموږ ماشومان وګوري چې یو بل ماشوم حافظ قرآن دی او هغه دومره زیات مشهور شوی دی نو شاید زموږ ماشومان به هم د هغې نه فایده والي او د قرآن طرف ته به رجوع کړي. دغسې که په دې ملک کې نور داسې کسان وي چې د هغې په میلیونو کې فالوور وي نو هغې له پکار دا دی چې حافظ قرآن که ملکان ماشومان دي هغې دې په خپلو چینلو باندې وایرل کړي چې کفارو مشرکینو ته پته ولګي چې واقعي د مسلمانان بچي اوس نه تیاری کوي. خو افسوس خبره ده چې زموږ دغه طرف ته هېڅ توجه نشته. نو موږ ته به کامیابي څنګه میلاویږي؟ نن سبا چې ورځ ته ورځه موږ پریشانه یو نو موږ د قرآن او د حدیث نه لرې او د شیطانو کارونو ته ډېر زیات ورنږدې کېږو. که زموږ ماشومان نخرې کوي نو بیا خوشحالیږو، خو چې د قرآن حفظ لیلیږو نو بیا هغې باندې سر تړلي. زما عزتمندو زموږ کامیابي په دې کې ده چې خپل ماشومان حافظ قرآن جوړ کړئ او په دې دنیا او په هغه دنیا ګټې واخلئ. ناظرین د دې ویډیو دا مطلب نه دی چې دا ماشوم ولې وایرل شو، خو صرف زما دا مقصد دی چې یو حافظ قرآن ولې وایرل نشو. صرف افسوس راغی نو دا ویډیو ما جوړه کړه چې د دې نه مونږ او تاسو عبرت واخلو. ناظرین الله تعالی دې زموږ قرآن او حدیث سره مینه پیدا کړي. انشاءالله نیکس ویډیو کې به بیا ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.